بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. بیا هم د یوې نوې ویډیو په وړاندې کولو سره نجیب الله زیرک د پښتو ژبې یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. دوی د ټول به درته روغ جوړ او صحت کلمې پرتن وي. دوستانو په دې ویډیو کې مې تاسو ته M10 یا د اتوماس سیم کارت یو ارزانه بکسه پیدا کړې ده چې دغه په واسطه به تاسو وکولای شئ 1 GB انټرنیټ په 150 افغانۍ فعال کړئ. دا چې څنګه کولی شو، کوډ یې څنګه د یو څه ډول موږ فعالولی شو. نو مخکې د دې چې زه تاسو ته طریقه وښیم، لومړی زموږ یوټیوب چینل نجیب الله زیرک سرچ پیدا کړئ، سبسکرایب کړئ. هغې تر څنګ د ټلګرام چینل هم سبسکرایب پیدا کړئ او سبسکرایب کړئ. د دوه لینکونه به زه د ویډیو په ډسکرپشن کې درسره شیر کړم. نو لاړ شئ همالته لینک باندې کلیک وکړئ، جوین کړئ. نو اوس چې څنګه کولی شو 1 GB انټرنیټ په 150 باندې فعال کړو. د دې لپاره به تاسو لاړ شئ د خپل موبایل کیپیډ ته به لاړ شئ. په دې ځای کې به تاسو ستوري 340 ستوري او زینا اوکې او بیا به M10 سیم کارت انتخاب کړئ. د هغې نه وروسته به تاسو بیا یو ولیکئ او سینډ به کوئ. بیا به تاسو لاړ شئ یو ځواب به ورکړئ سینډ. نو تاسو لاړ شئ خپل سیم کارتونه مو چک کړئ. ځانګړي اپډیټس راغلي دي ټولو سیم کارتونو ته، ټولو کې فعال شوي دي. 1 GB انټرنیټ لومړی اپشن چې تاسو ګورئ 1 GB انټرنیټ په 150 افغانۍ د 10 ورځو لپاره او 2 GB دویمه برخه چې دی 4 GB انټرنیټ په 100 افغانۍ. زه اوس ورځم، زه ورته وایم چې یو ځواب کې ورته لیکم چې 1 GB انټرنیټ زه غواړم چې فعال کړم سینډ. د هغې نه وروسته بیا هم راځم یو ورته لیکم one time activation send. نو دا تاسو اوس ولیدل چې زموږ ریکویسټ لاړو. اوس به وګورو چې فعال شي او که نه. نو دغه دی دوستانو 150 افغانۍ کټ کړې، زموږ 1 GB انټرنیټ میاشتنی هغه فعال شو. نو اوس که زه لاړ شم انټرنیټ ته، په اول سیم کې مې اول نمبر کې مې M10 اچولی دی. نو بالکل دغه دی. په دې ځای کې هم تاسو ولیدلو چې میسج راغلو. په بریالیتوب سره د ټمه 1 GB بکس فعال شو. نو کوم چېرته ویډیو خوښه شوله، د نور ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب ټلګرام چینل در سره سرچ کړئ، پیدا کړئ او جوین کړئ. د دواړو لینکونه تاسو سره د ویډیو په ډسکرپشن کې واچوم. ویډیو سره هم شریک کړئ.